سلام ګلالۍ نجونو هلکانو، خدای مو هر کله راوله. د بیبو او لالي سلامونه هم ومنئ. زه نن تاسو ته د یوې مڼې کیسه کوم. په تاسو کې ځینې هغه سیب بولئ. لالۍ وایي ته هم سیب بولې او زه هم سیب بولم. نو ما ته ارام کښېنئ، غوږ ونیسئ چې زه تاسو ته د خوږې مڼې کیسه وکړم. یو وخت په یو باغ کې یوه مڼه شنه سوې وه. مڼې چې سترګې پرانیستې نو د ونې څخه یې پوښتنه وکړه او یې ویل زه څوک یم؟ ونې ورته وویل ته زما بچی یې، ګلالۍ مڼه یې. مڼې وویل زه چې لویه سم نو څه به کوم؟ ونې وویل ته به یو وخت یوه لویه مڼه یې. ستا تر ټولو غټ کار دا دی چې ته د انسان بدن ته ځان ورسوې، کوچنیو نجونو ته، کوچني هلکانو ته، لویانو ته او ټول روغ وساتې. مڼې وویل نو زه ښه شی یم؟ ونې وویل هو ته پر ټولو ګرانه یې. بس مڼه ورځ په ورځ لویېده، غټېده. یو ورځ باغوان راغی او مڼه یې له نورو میوو سره په کریټ کې واچوله او یو دکان ته یې یوړه. مڼې شاوخوا وکتل چې اوس به څوک دا واخلي، خو څوک نه راتله، هېڅوک نه راتله. دلته د مڼې پام شو چې اړخ ته یې کلچې پرتې دي. یوې کلچې پر مڼې غږ وکړ او ویې ویل خورکۍ تا څوک څه کوي؟ اوس خلک موږ کلچې خوښوي. مڼې وویل نه نه داسې نه ده، زما مور ونې ما ته ویلي و چې زه ښه میوه یم، پر ټولو ګرانه یم. کلچې وخندل ویې خندل او ویې ویل ښه میوه خو یې، خو کاش ماشومان په دې پوهېدلی. خلکو له دې دوکانه چپس، کلچې، بسکټ دا هر څه رانیول، خو مڼه یې نه اخیستله. یو ورځ یو سړی راغلی دې دوکان ته او دوکاندار ته ویل یو څه کلچې راکه، زه خیر دی دا یوه مڼه هم راکه. مڼه داسې خوشحاله سوه چې توبه تیسي خوشحاله سوه چې اوس به یو څوک دا بوځي خپل کور ته ښه. خو مڼه یوه ورځ په کاسه کې ناسته وه، 2 ورځې ناسته وه. د دې تر څنګ یو ناک هم ناست و چې اوس نو بوډا سوی و، دا پوستکی پوټکی ګونجي سوی و. ناک وویل موږ ایله د مچانو خوراک یو، کوچنیان مو نه غواړي. مڼه نو اوس ډېره خفه وه. په دې کوټه کې مڼې او ناک یو ورځ د پرنچي او ټوخي غږ واورېدی. څو وارې یو څوک پړچېدل او ټوخېدل. دوی غوږ ونیوی، ښه 2 ماشومان دلته ناروغه وو، یو هلک یو نجلۍ. مڼې ټینګ غوږ نیولی و. د کوچنیانو پلار ډاکټر راوغوښتی. څه شي؟ وایي زرافه ډاکټر نه د انسانانو ډاکټر ښه. ډاکټر چې راغی نو ویې ویل دا کوچنیان دا ماشومان ولې داسې ژړ دي، دا مخونه یې ولې داسې ژړ دي، میوه خوري؟ د ماشومانو پلار وویل بلې ډاکټر صاحب هر شی ورکوو، کلچې ښه خواړه. ډاکټر بیا پوښتنه وکړه مڼه خوري، میوه خوري؟ او د کوچنیانو مور او پلار ورو غوندې ویل هلته میوه پرته ده نه یې خوري. مڼه او ناک د ډاکټر په خبرو داسې خوشحاله سوه چې توبه. بس د ماشومانو مور مڼه راواخیسته، دې به لا پوستوله چې دا پوټکی لرې کړي، پوست یې لرې کړي، چې ډاکټر غږ پر وکړي خورکۍ دا مڼه پاکه پرېمینځه، مې پوستوه، ویټامین یې ځي. جان بیبي وایي ویټامین چې شته، ویټامین هغه ګرده ښه شیان یې نو ټول ښه شیان چې دا لري ښه. بس په دغه وخت کې مڼې او ناک ځان و ناروغو ماشومانو ته ورسوي، هغه به یې جوړ کړي نو ښه. د ګرانو ماشومانو مڼه یوه ډېره ښه میوه ده، تاسو غښتلي کوي، تاسې د خوږو پر ځای میوه خورئ. وایي ته للو نن مڼې ته وایه، مڼې ته نه وایم تا ته بې وایم، بیبو ته به وایم، ګلالۍ ماشومانو ته بې وایم. نو ټول غوږ راته ونیسئ. للو 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 خوب دې درسي تر لیمو، د خوږو پر ځای میوه خوره، یوه دانه مڼه خوره، مڼه دې جوړوي له ناروغیو تا ساتي. للو 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 خوب دې درسي تر لیمو.